په ابوظبي کې د افغانستان سفارت او په دوبۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ رخصتیو په اړه هیوادوال زیات پوښتنه کوي چې په هفته کې کومه ورځ د دوی رخصت کوي او د ورځې څو بجو څخه واخله تر څو بجو پورې کار کوي. سبا د افغانستان قونسلګرۍ خلاصه ده که بنده ده؟ ها اول به راشو په ابوظبي کې افغانستان سفارت ته. لکه څنګه چې متحده عربي اماراتو کې دولتي رخصتي د جمعې ورځې 12 بجو څخه واخله تر شنبه یکشنبه دغه رخصتي دوشنبه مطلب دریم ورځ بیرته خپل کارونه پیل کوي تر جمعې ورځې 12 بجو پورې. همداشان د افغانستان سفارت هم رخصت دي د دوشنبه مطلب د دریم ورځ څخه واخله تر جمعې ورځې 12 بجو پورې کار کوي. هغه نه ورسته بیا رخصت دي تر دریم ورځ پورې مطلب جمعې ورځ 12 بجو څخه واخله شنبه یکشنبه دغه ورځې رخصت دي دوشنبه بیرته خپل کارونه پیل کوي مطلب دریم ورځ نه بیرته خپل کارونه پیل کوي د ورځې 8:30 بجو څخه واخله تر ماسپښین 2:30 بجو پورې. همدغه شان په دوبۍ کې د افغانستان قونسلګري د جمعې 12 بجو څخه واخله تر یکشنبه ورځې پورې رخصت دي دوشنبه بیرته خپل رسمي کارونه پیل کوي د سهار 8:30 بجو څخه واخله تر ماسپښین 2 بجو پورې دوی خپل رسمي کارونه کوي. نو الادیو کې چې تاسو اوس په پوه شوي وي رخصتیانې د جمعې ورځې 12 بجو څخه واخله شنبه یکشنبه دغه رخصتي دوشنبه مطلب دریم ورځ بیرته خپل کارونه پیل کوي تر جمعې ورځې 12 بجو پورې. نو امید لرم هغه کسانو چې د په اړه معلومات نه درلودل نو دوی ته معلومات حاصل شوي وي. مننه.